د غریبانانو په غوښو باندې څنګه لګیا دي په دې روژه کې غریبانانو ته دا څه پیغام ورکوي دا هغه بېغیرته دی چې د غریب په نوم یې راټوله کړه او ځان له پې خېټه ډکه کړه دا دی اوس د غریب غوښې خوري لګیا دی بېغیرته ورشه د ارشد کلونجۍ والا نه زده کړه او که زده کړه خپل مال رالي خپل مال د هغه هم یو هوټل دی او پر غریبانانو یې تقسیموي او بېغیرته ستا درې هوټلې دي چې د غریب په پیسه د یتیم د مسکین په پیسه دې جوړ کړه د خوارپړق بچیا اوس پرې اوسه پورې د سعودي عرب کې کباړ راټولو کباړي بچیا پلار دې د ټرک ډریورو او ته نن ورشه ته د غریبانانو دا مال څنګه خورې ستا په نسل باندې لعنت شه بېغیرته شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ ولسي عدالت څنګه چې تاسو ته پته طاهر خان یو کلیپ راغلی دی او ډېر زیات ګرم کلیپ دی قدرمنو د طاهر خان به نن زه سپورټ نه کوم ډېر ښه کارونه یې کړي بېشکه خو نن چې کومه دی د دغه ویډیو یې زه خلاف یم قدرمنو دغه ویډیو چې تاسو په سکرین باندې ښکاري په دغه کې دا ناستی دی او دغه په چاولو باندې د دا کم غوښه ږدلې ده کمې چکنیانې دي کم چاولې پخ شوي دي هغه د دغه غریب خلکو د خوړلو نه د هغوی د اخیستلو قدرمنو د دې غریب ته یو میسیج ورکړی په دغه ویډیو کې چې آیا زه نن دې مقام ته رارسېدلی یم او نن زه په دې مقام باندې یم نو دا ستاسو برکت دی او دغه برکت د وجې نن زه دا مزې کوم قدرمنو د دغه غریب دغه احساس نن د ده سره په زړه کې نشته به زرګه روژه ده د ده سره په زړه کې دا احساس نشته چې یاره داسې یو غریب خلک به چې هغوی به ځان له د یو وخت روټۍ نشي پیدا کولی نن زما دا ویډیو که هغوی وګوري نو هغوی په زړه کې څه احساسات راځي زما دپاره د خپل قام دپاره د خپل ملک دپاره او د خپلې غریبۍ بیا څه احساسات دي قدرمنو ډېر زیات د افسوس مقام دی چې نن طاهر خان په دغه مقام باندې ولاړ چې 2-3 رسټورنټ دي د هغه او په غټه سطح باندې چې زه به تاسو ته ووایم چې په کې پي کې کې داسې هوټل داسې رسټورنټ نشته کومې چې د طاهر خان دي خو بیا هم د بده مرغه د دغه مالک او د دغه چې کوم دی اډمن راپاسي او هغه چې کوم دی داسې یو کار کوي داسې یو کردار ادا کوي چې په معاشره کې ډېر بد اثر غورځوي قدرمنو د غریب احساس دا هر مسلمان له هر انسان له په زړه کې ساتل پکار دي چې هر انسان د خپل چم ګاونډ د خپل علاقې د خپل کلي د هغه غریب خیال وساتي نو دغه کې یو عبرت دی یو میسیج دی او دا میسیج نن شیر کوي دونه چې هغه طاهر خان ته ورسي او طاهر خان ته پته ولي چې ما ډېر غلط کار کړی ډېر سوشل ورکران ملګري راپاسېل په هغې باندې ریاکشن وکړو زموږ چې دوی ته یو میسیج کیدو چې یا طاهر خان بد کړي که ښې کړي دغه کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایي دا ویډیو سره شیر کوي زما په خیال باندې دا ډېره غلطه ویډیو ده او دې باندې چې کومه دی غریب ته ډېر درد او ډېر نقصان رسي چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف له ورکړي اجازت د لوی الله په امان